السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کندوز راډیو د دې ساعت خبرونو ته مو زه صدیق الله لیوال هرکلی وایم. نن شنبه د اسد لسمه چې د 2024 کال د اګست د لومړۍ نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د شمالي سالنګ په تنکلار کې د ترافیکي پیښې له امله 2 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. په نیمروز کې د 14 افغان ځوانانو مړي وموندل شول. د دوشنبه تهران کابل ترمن نوی ترانسپورتي دهلیز ازمایښتي سفر په یوه میاشت کې پیلیږي. او کانګو کې د ایبولا خپرېدو درنه مرګ ژوبله اړولې. اوس هم بشپړ خبرونه. د شمالي سالنګ په تنګلار کې د ترافیکي پیښې له امله 2 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. د بغلان امنیه قومندانۍ ویلي چې د شمالي سالنګ په تنګلار سیمه کې د 2 بار وړونکو موټر د ټکر له امله 2 کسان مړه شوي دي. د یادې قومندانۍ د خبرپاڼې له مخې پیښه په یو بار وړونکي موټر کې د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې ده. چارواکي وایي په دې ترافیکي پیښه کې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. امنیه قومندانۍ د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د سړکونو خرابوالی د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بللي دي. چارواکو له موټر چلوونکو غوښتي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د تګ راتګ پر مهال د احتیاط څخه کار واخلي. په نیمروز کې د 14 افغان ځوانانو مړي وموندل شول. نیمروز کې د هغه 14 افغان ځوانانو مړي موندل شوي چې د څه موده وړاندې ایران ته د تلو په موډ د یاد ولایت په دښتو کې رادرکه شوي وو. د نیمروز د والي ویان عبدالمنان توحیدي د رسنیو ته تایید کړی چې د یادو ځوانانو مړي د دې ولایت د لالارګینو سیمه کې موندل شوي دي. د نوموړي په وینا د 15 نورو ځوانانو مړي هم څو ورځې وړاندې د نیمروز په دښتو کې موندل شوي وو. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه ځوانانو غوښتل د نیمروز له لارې په قاچاقي توګه ایران ته واوړي، خو په دښته کې لاره ورکه کړې او د سختې ګرمۍ او تندې له امله یې ژوند له لاسه ورکړی دی. تر دې وړاندې د نیمروز سیمه ییزو چارواکو هم د یاد ولایت په دښتو کې د دغو ځوانانو ورکېدل تایید کړي وو. د دوشنبه تهران کابل ترمن نوی ترانسپورتي دهلیز ازمایښتي سفر په یوه میاشت کې پیلیږي. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت ویلي چې د دوشنبه تهران او کابل ترمن د نوي سړک ترانسپورتي دهلیز له لارې به لومړی ازمایښتي سفر په راتلونکي یوه میاشت کې ترسره شي. د دغه وزارت له معلوماتو له مخې په دې سفر کې به د ګمرکي او سرحدي چارو بهیر د 3 هیوادونو د ترانسپورتي ادارو همغږۍ او د منظم سوداګریز ترانسپورت د پیل شرایطو ازمایل شي. تاجکستان، ایران او افغانستان مخکې دغه دهلیز د جوړولو لپاره 3 اړخیز پروتوکول لاسلیک کړی وو او د پروژې د عملي کېدو لپاره یې ګډه کاري ډله هم جوړه کړې ده. د تاجکستان ترانسپورت وزارت وایي د دې دهلیز له لارې به د تاجکستان او ایران ترمنځ سوداګریز توکي د افغانستان له لارې ولېږدول شي چې په راتلونکي کې به منځنۍ اسیا او چین ته هم وغځول شي. او وروستی خبر د کانګو کې د ایبولا خپرېدو درنه مرګ ژوبله اړولې. د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا وایرس د خپرېدو له امله تر اوسه له 1500 څخه ډېر کسان مړه شوي دي. د دغه هیواد د حکومت د تازه شمیرو له مخې تر اوسه د ایبولا 3442 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. چارواکي وایي د هیواد په ختیځو سیمو کې د ایبولا د خپرېدو د مخنیوي لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. د افریقا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي د مړینو وخته کسانو د شمیر زیاتوالی تر ډیره د هغو پخوانیو پیښو د ثبت او تایید له امله دی چې مخکې په رسمي شمیرو نه وي شاملې. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله عمل.